بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. انا چې زوی ژوندی وي د لمسي نه میراث وړی شي که نه. پرون موږ تاسې خبر کړې وه ابعاد محجوبې په اقرب چې پلار ژوندی وي نیکه میراث نشي وړی، چې مور ژوندی وي انا میراث نشي وړی. اوس د مور انا زویم ژوندی وي انا اوس میراث وړی شي که نه. حضرت ابن مسعود رضی الله عنه وایي چې نبي علیه الصلاة والسلام ته ښځه راغله، زویم ژوندی و، د میراث مطالبه یې وکړه، نبي علیه السلام شپږمه حصه ورکړه. اوس دغه انا کومه انا وه؟ د پلار مور وه که د مور مور؟ نو متبادله دا ده چې دا د مور مور وه. اوس د سړي خپله مور چې ژوندی وي، چې سړی مړ شي، مور یې شپږمه حصه وړي میراث. چې مور مړه وي د مور مور انا یې ځای په ځای ودرېده. انا مور حاجبه وه د دې دپاره، د دې زوی نه. ولې د دې زوی د مړي څه کېږي؟ خو ماما یې ده که نه؟ د مړي ماما کېږي، د دې د مور د مړي د مور مور چې شوه، خو د هغې چې زوی وي خو د ده د مور ورور شو که نه، ماما میراث وړي. اوس نو زوی ژوندی ده خو دې بیا میراث یې وړ، ځکه د زوی د لارې نه خو نه ده چې د زوی مور ده، د پلار مور نه ده، هغه انا نه ده، د مور مور ده. نو اوس د مور مور قایم مقامه د مور شوه، خپله مور یې مړه وه د مړي مخکې. و چې دی مړ شو دغه ځوان، د ده انا چې د مور مور ته راغله مطالبه یې وکړه، د دې بل زوی هم ژوندی و چې د دغه مړي ماما کېدو، خو ماما خو میراث نه وړي چې خپل قریبان موجود دي. او که داسې احتمال شي چې دغه انا د پلار مور وه، او چې د پلار مور یې پلار هم ژوندی، بیا خو میراث پلار وي. بیا وایي دا احتمال اگر که بعید ده چې دا بیا هسې صورت ده چې پلار جګ شوی خپل زوی یې وژلی. او دستی په بل سبق کې را روان ده، دا بل باب کې قاتل د مقتول نه میراث بیا وړی شي. نو پلار یې وړی نه شي ځکه خو د خپل زوی مړ کړی ده، پلار یې نه شي وړی، نو بیا انا یې وړ. که پلار یې وړی شوی انا بیا نه شوی وړی. چې پلار یې وي نیکه یې نه شي وړی، چې پلار یې وي انا یې نه شي وړی. خو دلته پلار په خپله محروم شو، قاتل شو، نو بیا په داسې صورت کې وایي یا احتمال لري چې داسې انا دې وي.